السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا د لونګاش فامیلي په باره کې درس لرو. لکه تیر درس کې د لونګاش فامیلي په باره کې خبرې کړې وو، یعنې د لونګاش فامیلي یو څو فعلونه یو څو لغتونه تاسو له مې تشریح کړي وو. په دې درس کې د لونګاش فامیلي 7 فعلونه نور تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. سره د مثالونو فعلونو تاسو لپاره تشریح کوم. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی فعل se planter, se gourer. Se planter, se gourer. معنا se tromper, se tromper. Se planter, se gourer د دې دواړو فعلونو معنا یو دی او معنا یې دی se tromper. se tromper معنا غلط کېدل. se planter, se gourer, se tromper. درې واړو فعلونو معنا یو شو، غلط کېدل. se planter, se gourer دا په لونګاش فامیلي کې راځي او se tromper دا چې دی لونګاش کوغون یا لونګاش سوتونو کې راځي. اوس په دې مثال کې وګورئ. mince, je me suis planté, j'ai écrit intéressé avec 2 R. mince, je me suis planté, j'ai écrit intéressé avec 2 R. یعنی mince یو داسې کلمه ده چې مثلا ډېر یعنی یو کار درنه غلط شه، یو څه واقع شي، همدغسې یعنی مستقیما د خولې څخه وځي، لکه منزود مثلا دا کلمې همدغسې انسان د خولې څخه راوځي. mince, je me suis planté زه غلط شوی یم. j'ai écrit intéressé ما لیکلی دی intéressé کلمه یا intéressé فعل avec 2 R یعنی ډبل آر سره. مطلب یې دا دی یعنې زه وایي غلط شوی یم، ما intéressé کلمه چې دی لیکلی دی له ډبل آر سره، یعنې ځکه چې intéressé کلمه کې چې دی یو آر راځي او هغې ډبل آر پکې لیکلی، نو دې له خاطره وایي زه غلط شوی یم. tu te gourres toujours avec saumon. tu te gourres toujours avec saumon. tu te gourres toujours avec saumon یعنی وای تو هره ورځ غلط کیږي له دې کلمې سره، یعنی intéressé کلمې سره تو هره ورځ غلط کیږي. tu te gourres معنا تو غلط کیږي toujours همیشه avec saumon دې کلمې سره. دویم فعل piquer. piquer معنا voler, prendre. voler, prendre دا دواړه د piquer معنا دي، یعنی غلا کول یا یو شی یو چا نه په زور اخیستل. piquer معنا یو شی د یو چا نه په زور اخیستل یا غلا کول. voler هم غلا کول، prendre معنا اخیستل. piquer a la même sens que voler. comme un voleur ou prendre sans demander la permission. piquer a la même sens que voler, comme un voleur ou prendre sans demander la permission. piquer a la même sens que voler د piquer معنا چې دی یعنی یو شی دی له voler سره، یعنی voler وایي غلا کولو ته، piquer هم غلا کولو ته وایي. ou یا prendre sans demander la permission یا یو شی د یو چا نه اخیستل په زوره، یعنی بغیر اجازې. د piquer معنا چې د غلا کول یا یو کس نه یو شی بغیر له اجازې اخیستل. دا دواړه د piquer معنا دي. اوس په دې مثال کې وګورئ. j'y crois pas, tu m'as encore piqué mon stylo. j'y crois pas, tu m'as encore piqué mon stylo. j'y crois pas, tu m'as encore piqué mon stylo. یعنی زما یقین نه راځي، زه یقین نه کوم وایي تا بیا زما قلم غلا کو. j'y crois pas یعنی زه په دې یقین نه کوم یا یقین مې نه راځي
Tu m'as encore piqué mon stylo. او تا زما قلم بیا غلا کړی دی یا بیا دې بغیر له اجازې اخیستی دی. دریم فعل شیلی. شیلی شیلی وای پلوغې ته. پلوغې معنا ژړا کول یا ژړېدل. شیلی وای پلوغې ته او پلوغې معنا ژړا کول یا ژړېدل. دواړه وای ژړا کولو ته. Arrête chez les comme ça. Elle reviendra ta copine. T'inquiète pas. Arrête de chialer comme ça. Elle reviendra ta copine. T'inquiète pas. Arrête de chialer comme ça. Elle reviendra ta copine. T'inquiète pas. Arrête de chialer comme ça. یعنی داسې ژړا کول بند که یعنی مه ژاړه. Elle reviendra ta copine یعنی ستا ګرلفرینډ به بیرته راځي. ستا ګرلفرینډ به بیرته راځي. کوپین معنا جنۍ ملګری. T'inquiète pas یعنی فکر مه کوه اندېښنه مه کوه. T'inquiète pas اندېښنه مه کوه. څلورم فعل سوکایي. سوکایي سوکایي معنا avoir froid. avoir froid. د سوکایي معنا دی avoir froid او avoir froid وای یخ کېدلو ته. یعنی د یو چا چې یخ کېږي هغه په وخت کې به avoir froid استعمالو. نو سوکایي هم یخ کېدلو ته وای. سوکایي معنا یخ کېدل. Nous mais on سوکایي ici. T'as pas mis le chauffage. Non, mais on se caille ici. T'as pas mis le chauffage. Non, mais on se caille ici. T'as pas mis le chauffage. نه مګر زمونږ دلته یخ کېږي یعنی دلته زمونږ یخ کېږي. T'as pas mis le chauffage. تا بخارۍ نه ده لګولی یعنی دلته زمونږ یخ کېږي. آیا تا بخارۍ نه ده لګولی؟ پنځم فعل piger. piger piger معنا comprendre. comprendre پوهېدل. piger پوهېدل. comprendre پوهېدل. دواړه یو معنا لري. Tu peux expliquer à nouveau là? J'ai rien pigé. Tu peux expliquer à nouveau là? J'ai rien pigé. Tu peux expliquer à nouveau là? J'ai rien pigé. آیا ته کولی شې دلته بیا وضاحت ورکړې؟ زه بیخي پوه نه شلم. یعنی tu peux expliquer à nouveau là. آیا ته کولی شې چې دلته بیا وضاحت ورکړې یا دا بیا تشریح کړې؟ J'ai rien pigé. زه هیڅ پوه نه شلم. J'ai rien pigé. زه هیڅ پوه نه شلم. شپږم فعل se barrer, se casser, se tirer. معنا partir. Se barrer, se casser, se tirer. Se barrer, se casser, se tirer معنا partir. دا درې واړه فعلونو معنا دی partir. معنا تلل یعنی یو ځای پرېښودل یو ځای څخه تلل. د څلور واړه فعلونو معنا یو دی تلل. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Bon, c'est nul ici. Moi, je me tire. Bon, c'est nul ici. Moi, je me tire. Bon, c'est nul ici. Moi, je me tire. Bon, معنا ښه دلته دا ځای بد دی یعنی زه له دې ځای څخه ځم. C'est nul ici یعنی دا ځای بد دی ښه نه دی. Moi, je me tire یعنی زه له دې ځای څخه ځم. Oui, moi aussi. Allez, on se casse. Oui, moi aussi. Allez, on se casse. Oui, moi aussi. Allez, on se casse. او زه هم زه چې دغه ځای څخه ځو. Oui, او moi aussi. زه هم allez زه چې on se casse له دې ځای څخه ځو. یعنی on se casse زه چې ځو یعنی دا ځای پرېږدو له دې ځای څخه ځو. on se casse مونږ ځو. اووم فعل puer. puer. puer معنا sentir mauvais. sentir mauvais. puer
معنا بد بوی کول یعنی یو شی چې بد بوی کوي هغې لپاره استعمالیږي. سنتیر مووی هم ورته استعمالولی شو یعنی بد بوی کوي یعنی یو شی چې بد بوی کوي هغې لپاره پویی یا سنتیر مووی استعمالو. Attention, on ne dit pas sentir mal, sentir bien, mais sentir mauvais, sentir bon. Attention, پام کوئ احتیاط کوئ پاملرنه. On ne dit pas مونږ نشو ویلی یعنی مونږ نه وایو. On ne dit pas مونږ به نه وایو داسې. Sentir mal, sentir bien یعنی sentir mal, sentir bien داسې نشو استعمالولی. وایو چې دا ښه بوی کوي مثلا داسې نشو ویلی sentir bien نشو ویلی یا sentir mal یعنی بد بوی کوي. دې لپاره sentir mal, sentir bien نشو استعمالولی. باید داسې به استعمالو sentir mauvais, sentir bon. sentir mauvais, sentir bon. sentir bon معنا ښه بوی کوي یا ښه بوی ورکوي. sentir mauvais معنا بد بوی کوي یا بد بوی ورکوي. او بیا sentir mauvais په ځای داسې هم ویلی چې په لنګاش ملي کې پویي. اوس په دې مثال کې وګورئ. Oh, soleil est fichu, il pue, c'est horrible. Oh, soleil est fichu, il pue, c'est horrible. soleil est fichu دغه شده خراب شوي دي. soleil est fichu دغه شده خراب شوي دي. il pue دا بد بوی کوي. c'est horrible دا ډیر وحشتناک دی یا دا ډیر بد دی. il pue دا بد بوی کوي. il pue دا بد بوی کوي ځکه چې پویي فعل چې دی بد بوی کولو لپاره وایي. دلته په حال جاري کې اخلو. il pue c'est horrible دا بد بوی کوي یعنی دا ډیر بد دی دا ډیر وحشتناک دی. دا زمونږ درس امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره خبرداری درشي.